زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا د افغانستان اسلامي امارت سره په تعامل کې ده او ډېر ژر به یوې پایلې ته ورسیږي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لا یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکا د افغانستان د وضعیت د بدلون په موخه له اسلامي امارت سره په تعامل کې ده. خلیلزاد دغه مسلې په وضاحت کې زیاته کړې چې متحده ایالاتونه د طالبانو د هڅولو لپاره د موجوده مسایلو د حل په موخه لکه د نجونو زده کړو او په دغه هیواد کې د دایمي نظام د جوړېدو د څرنګوالي په تړاو له اسلامي امارت سره په تعامل کې دي. زلمی خلیلزاد په دې اړه ویلي دي موږ د دوی له ځینو تګلارو سره موافق نه یو، خو تعامل کوو. امریکا هم له طالبانو سره تعامل لري، خو په دې تعامل کې باید طالبانو وهڅوي چې په خپلو لیدلورو کې بدلون راولي د ښځو او نجونو د زده کړو په تړاو او دا چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی پلان څه دی. 4 کاله تیر شوي او دوی لا هم لنډمهالی حکومت دی. د افغانستان دایمي نظام به څه ډول وي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې هندوستان هم په افغانستان کې د ډیرو ګټو له امله له سرپرست حکومت سره تعامل ته مخه کړې ده. د زلمی خلیلزاد په وینا د اسلامي امارت پر وړاندې د نوې ډیلي او واشنګټن تګلاره یو شان ده. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه زیاتوي هندوستان یو ګاونډي هیواد دی او په افغانستان کې ډیری ګټې لري. طالبان هم د افغانستان د واقعیت یوه برخه ده، هم پخوا هم اوس. زما په ان اوس مهال د افغانستان په تړاو د امریکا او هندوستان لیدلوری یو شان دی. دا څه هم په پیل کې هندوستان زموږ د هڅو په تړاو شک درلود. په همدې حال کې د سیاسي چارو شنونکی جنت فهیم چکري وایي د ټرمپ د حکومت سیاستونه که څه هم ښایي بدلون ومومي، خو د امریکا د اوسني حکومت او د افغانستان سرپرست حکومت ترمنځ کوم بنسټیز اختلاف نه تر سترګو کېږي. ښاغلی چکري په دې اړه زیاتوي د ټرمپ د حکومت سیاستونه ښایي هر وخت بدل شي، خو زما په اند د هغه اړیکې له اوسني حاکمیت سره جدي ټکر نه لري. زما په باور هغه نیوکې چې مطرح کېږي د اړیکو د پراخېدو لپاره نه دي بلکې د اصلاح په موخه دي. لا هم د عمله امریکا ممکن له همدې حاکمیت سره هم همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا له لوري د وضعیت د بدلون په موخه له سرپرست حکومت سره د تعامل په تړاو د زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې په داسې مهال کې دي چې د ټرمپ د ادارې د کار له پیلېدو 7 میاشتې تېرې شوې، خو د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په تړاو له یو لړ نیوکو پرته د اسلامي امارت پر وړاندې څرګند دریځ نه دی خپل کړی.